د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د بې کیفیته غوښو د قاچاق مخه ونیول سوه. د کندهار د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د سپین بولدک له لارې د 10 کیلوګرامه د غوایي د بې کیفیته غوښو د قاچاق مخه ونیول سوه. د کندهار کرنې ریاست مطبوعاتي مسؤل وایي چې یو تن غوښتل د غوایي یا د غوښې او پښې د سپین بولدک پر ضد کرښې له لارې کندهار ښار ته انتقال کړي او وروسته یې پر یو شمېر خوراک پلورنځیو، غوښو پلورنځیو او هوټلونو وپلوري چې د سپین بولدک ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو لخوا د قاچاق مخه ونیول سوه. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یادې ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ مسؤلینو او د امنیتي ځواکونو سره په ګډه همکاري باندې د بولدک ولسوالۍ د فرضي کرښې له لارې تقریبا د 10 کیلوګرامه د غوایي د بې کیفیته غوښو او سره په څنګ کې د غوایي د ځینې بې کیفیته پښو د قاچاق مخه نیولې ده. دغه په تړاو باندې یو تن هم نیول شوی دی او هغه کومې د غوایي بې کیفیته پښې او ځینې غوښې چې وي هغې راګرځولې دي او نه اجازه یې نه ده ورکړې تر څو ښارونو ته انتقال کړي او کندهار ښار ته تر څنګ نورو ښارونو ته انتقال کړي. پر همدې مهال د یاد ریاست د مالدارۍ امارت د خوراک پلورنځیو، هوټل لرونکو او ښاریانو څخه غوښتنه کوي چې په غوښه پلورنځیو یا کسبیو کې تازه غوښه رانیسي او د چمتو شوي کوفتې او غوښو رانیولو څخه دې ډډه وکړي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د 370 کیلوګرامه بې کیفیته غوښو د قاچاق مخه نیول شوې وه.